انور کیاش مې نوم دی او د ټانکوي اوسېدونکی یم او جلال خیل مې ټابر دی او زه دې نه مخکې هم ممبر پاتې شوی یم په جنرال کونسلر په خپل یونین کونسل کې هغه وخت هم ما د ټولو نه سیوا وټ اخیستو په خپل یونین کونسل کې که هغه مونږ سره کډی وم ډوډیر وم او ټانکوي مونږ درې واړه کلي وو اوس خو ویلیج کونسل دی هغه یونین کونسل او بس ما په هغې کې خو ښه ډېر خدمت کړی دی لکه که د شپې څوک راغلي دي نو هم ما ورته انکار نه کړی د شپې یوه بجه هم خلکو سره تاڼې ته عدالت ته تللی یم تاڼې ته تحصیل ته تللی یم که نور د چا څه کار خدمت راغلی دی په وابده کې راغلی دی یا بل ځای کې داسې راغلی دی نو هغه ټول خدمت والا ما ښه په نه راکړی کولو والا لوی ذات دی خو ایله والا زمونږ خپله چې څه وس هغه هم کړی دی والا ما هو دا د الیکشن ته بالکل لکه خپل ځاني څه دغه خیال نو خو لکه کلي د خلکو زه پرې نه مجبور یې کړم که زما د بیټه خلکو که زما د جومات د خپل د درې ټاپو خلکو ما جرګه بیا هم راوغوښته چې اول ما پسې فردن خلک راتلو چې ته به د الیکشن ته ودرېږې ځکه چې تا که ممبر نه وي او د تېر ټرناور کې نو هم ته چا نه ماف کړی ته هر چا بوتلی لکه څوک د پارام نه پرېږدي نو چې کم از کم ته ممبر شې نو نور به ته د دې نه ښه کارونه وکړې ښه منډه تړه به ووې نو بیا ما خپل ټبر راغونډ کړه ورسره مې د جومات خپل خلک مونږ درې ټپې خلک وي په جومات باندې هغه مونږ ماسخوتن راغونډ کړل زما رور چې دی جاوید اقبال هغه هم کلي کې و هغه وخت هغه اوس انګلینډ ته تللی دی نو مونږ دی راغونډ شو بیا ما خپلو ټبر او د حجرې د جومات خلکو ته ووایي چې وروره که تاسو ودرېږئ نو زه اوس عمر مې هم داسې دی چې لکه زما دغه نه دی خو بیا هم چې لکه تاسو ودرېږئ نو چې څنګه زه ځان له منډه تړلم داسې به تاسو لوم هغوی ټولو بیا تقریرونه پکې ډېرو کسانو وکړل او دا یې ووایي چې نه زمونږ ته اوس هم ممبر یې مخکې هم ممبر یې بیا به هم ممبر یې زمونږ نو په دې دغه باندې زه راپاڅېدم چې زما خپل کلیوالو خپل ورونو بایګانو زه په دې څیز باندې مجبوره کړم چې ته به ودرېږې لازمانه انشاءالله که الله ته فضل وي الله په فضل سره به انشاءالله چې لکه ډېرو خلکو راته مبارکوي هم راکړی که چاله مونږ لړ شو کوڅې له مونږ ورته وروډه به وو نو مونږ ته وایي چې وروره داسې حساب دی چې پلاني ټایم کې تا ما سره په پلاني وخت کې منډه ولې په نیمه خوله را سره راپاڅېدلی زمونږ په کور کې چې زنانه دي هم به هغوی تاله ورکړ کوي یا دواګانې درته کوي مونږ د خلکو ته خو دا واو چې وروره ګوره دا د ورورولۍ یو لبه ده خپل ورورولي به کوئی په دې به نه چا سره لبه دوی نه به جنګ جګړې کوي ځکه چې مونږ خپله چا سره د جنګ جګړو دغه نه یو مونږ د خلکو فیصلې کوو جرګې کوو د خلکو روغې کوو دې نه مخکې اوس مونږ د 2 مړو روغه وکړه په دې کلي کې او بیا مونږ خپلو خلکو ته دغه وینا کوو چې ګوره وروره چا سره بړه نه بدوي ووټ یو داسې شی دی چې هغه خو د وخت فیصله ده تاسو به د وخت فیصله کوئ که په ما یقیني زه هم خوښ یم ما له به وټ راکوئ او که نه نور داسې دغه نو هغوی له به دغه وکوي نو به دا ما خو تاسو ته ووایي چې لکه زه خپله د ځان ورور یم هغوی وایي چې لکه مونږ به هم په دې پکې باندې مهر را بغوو او تا به کامیابوو